بسم الله الرحمن الرحیم. د بنزین الکتروفیلي جمعي تعاملونه. بنزین موږ سره الکتروفیلي جمعي تعاملونه زیاتره ترسره کوي. بنزین کړی د خپل ډي لوکلایز پای الکترون چې دا د الکترونو یو غني سیستم دی او په دې باندې الکتروفیل برید کوي او موږ سره ماویز لرونکي محصول د بنزین راکوي. نو موږ جنرال داسې د دې تعامل لیکلی شو چې دلته هایدروجن دی ما سره او د دې ریاکشن که زه وکړم د ENU سره، نو دا الکترون اوریز د یو بانډ الکترون اوریز دا که د الکتروفیل ته ورکو چې هغه الکترون خوښوي او دا نیوکلیوفیل واخلي، خو دا موږ ترسره کوو به د کتلیس په شتون کې. او موږ سره به الکتروفیل چې دی د هایدروجن په ځای به ایون خلی پلس H NU به ونخلی. نو دا تعویضي محصول دی. سبسټیټیوشن پروډکټ دی. په دې کې ای مثبت دا یو الکتروفیل دی او NU چې دی NU دا نیوکلیوفیل دی. نیوکلیوفایل دی نیوکلیوفیل دی. هغه تعامل چې په هغې کې هایدروجن اتوم په اروماتیک کړۍ کې د هایدروجن اتوم د اروماتیک کړۍ په ځای یو الکتروفیل نصب شي، هایدروجن لرې شي، هغې په ځای یو الکتروفیل نصب شي، دې ته موږ الکتروفیلي اروماتیک تعویضي تعاملات یو. د دې عمومي میخانیکیت داسې دی میکانیزم د داسې دی چې دا موږ سره ترسره کیږي تقریبا په 3 مرحلو کې. د تعامل ترسره کیږي په 3 مرحلو کې. لومړنۍ مرحله چې باید موږ لومړنۍ مرحله کې ما د الکتروفیل جوړېدل، الکتروفیل باید موږ جوړ کړو. د الکتروفیل جوړېدل دا تاسو لومړنۍ مرحله ده. ها الکتروفیل به څنګه جوړ کړو؟ الکتروفیل او نیوکلیوفیل دا به چا سره تعامل کوي؟ د کتلیس سره. کتلیس سره به دا تعامل کوي. او ما سره به دا الکترون چې دی د اړیکې د الکتروفیل او نیوکلیوفیل ترمنځ چې کوم اړیکه ده، د الکترون چې دی دواړه الکترون نیوکلیوفیل واخلي، نو ما سره الکتروفیل غریب به بغیر د الکترونو پاتې شي، جمع، او نیوکلیوفیل او کټلیس چې دی دا به
یو بل سره اړیکه جوړه کړي. دا یو مرحله شوه. په دویمه مرحله کې به الکتروفیل دا به د اروماتیک په کړۍ باندې برید وکړي. د الکتروفیل برید الکتروفیل حمله په اروماتیک کړۍ یا په بنزین کړۍ صحیح ده چې کاربونیم آین جوړ کړي، یعنی کاربن باندې مثبت چارج راشي چې کاربونیم آیون جوړ کړي. دا دویمه مرحله ده. اول به الکتروفیل جوړ شي، دویمه مرحله کې به الکتروفیل په بنزین کړۍ باندې شي وکړي، برید وکړي. دا الکترون اوریج چې دا به د الکترون اوریج چې دا موږ الکتروفیل ته ورکو او د باندې به کوم چارج راشي د بل کاربن باندې مثبت، ځکه د دو الکترون چې دي دا موږ دواړه الکترون د الکتروفیل ته ورکړل، نو د الکتروفیل او د بنزین کړۍ ترمنځ موږ سره یوه ګونې اړیکه جوړه شوه. او دې ته موږ کاربونیم آین یو، کاربونیم آین دې ته موږ یو. بیا دغه کاربونیم آین چې کله جوړ شو دا ریزونانس سټیبلایز دی. دا منځنی مرکب منځنی چې دا جوړ شو دا ریزونانسي ثبات لري صحیح ده، ریزونانسي ثبات لري. دلته هایدروجن هم شته لکانو دا درنه ایر نشي چې هایدروجن دلته لا شته دی. که دغه موږ دلته انتقال کو دغه الکترون اوریز دا مثبت چارج به دلته راشي. وبخښئ مثبت چارج به دلته راشي. نو مثبت چارج مخکې دلته و، اوس مثبت چارج دلته راغی. او که دا زه دلته انتقال کړمه نو ما سره مثبت چارج دلته راشي. نو دا ما سره ریزونانس سټیبلایز دی. دغه ساختمان دې ته کاربونیم آین وایي چې موږ دې ته یو کاربونیم آین. دریمه مرحله کې پروټان به د لاسه دغه کاربونیم آین ورکړي. د کاربونیم آین پروټان د لاسه ورکول
کاربونیم ایون H مثبت د لاسه ورکوي. ښه دا درېمه مرحله شوه. نو نیوکلیوفیل نو دا خپل دا الکترون دې ته ورکوي، دا الکترون دننه دې کړۍ ته ورکوي، صحیح ده، او دا یې دې ته ورکوي. نو موږ سره هغه اروماتیسیټي والی چې و چې کوم شی اروماتیک والی دا بیرته په لاس راغی او هایدروجن موږ بدل کړ په الکتروفیل باندې. هایدروجن بدل شو په الکتروفیل باندې او هایدروجن وصل شو د نیوکلیوفیل سره او کټلیس په مغه شان بیرته په خپل ځای باندې ما سره راغی کټلیست. نو دا ما سره تعویضي محصول دی. نو هر یو الکتروفیلي تعویضي تعامل په دې درو مرحلو کې ترسره کیږي. لومړنی به الکتروفیل جوړ شي، په دویمه مرحله کې به الکتروفیل برید وکړي په بنزین کړی، او په دریمه مرحله کې به د کاربونیم آین څخه به هایدروجن لرې شي.